کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې پر دې ناروغۍ اخته څاروي سره د تماس یا هم د غوښې خوړلو له کبله انسانانو ته هم لیږدول کیږي. د پکتیا مالداران وایي په حیواناتو کې د کانګو وژونکې ناروغۍ زیاته شوې او د مخنیوي په پارې باید اړوند ادارې کوټلي ګامونه واخلي. باید کمک وشي، موږ خو وس نه لرو، باید موږ سره کمک وشي د دوا په واسطه باندې موږ سره د مال کمک را سره وشي، نور کومکونه کوم یې موږ سره وشي. ورته مهال د پکتیا د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي د کانګو ناروغۍ مخنیوي لپاره په دې ولایت کې د ښاروالۍ او د عامې روغتیا ریاست په مرسته د څارویو د دواپاشۍ کمپاین ترسره کړی او له مالدارانو غواړي چې په څارویو کې د ناروغۍ د نښو په لیدو سره دوی ته مراجعه وکړي. مخکې له دې چې مرض راسي په کال کې 2 ورې د انټکس واکسین باید ورته تطبیق شي. روغ حیوانات ده، ده قابل علاج ده، قابل واکسین ده، هیڅ مال نه مړ کېږي چې واکسین نه کړي. خو متاسفانه چې مالداران په دا واکسین په ارزش په دا شیان باندې نه پوهېږي چې څو مال مړ شي یا تاوان ورته ورسېږي بیا موږ ته مراجعه کوي. او خلکو نه دا غوښتنه ده چې د خپل مالونه چې کله مریضه کېږي یا کوم علایم د مریضۍ که نه لطفا لابراتوار ته سمپل راوړي چې موږ یې دوی ته معاینه کوو. د روغتیا پالانو په خبره دغه ناروغۍ په کورنیو څارویو لکه غوا، میښې، پسونو، وزو، اوښانو، شترمرغ او په نورو کورنیو څارویو کې پیدا کیږي.